کوم په یاد وي موږ د اول درس نه دا زده کړل چې کمپیوټر دوې برخې لري. یو یې فزیکي برخه ده، بل یې سافټویر دی. دغه سافټویر چې دي دا ټول لیکل کېږي. لیکلو ته په کمپیوټر کې لنګویج رایټینګ وایي. صحیح شو؟ نو د دغو ژبې د موشته کولو دپاره کوم سافټویرو ته ډېر ضرورت شته دی. تر ټولو ډېر مشهور چې دی هغه د فایتون په نوم باندې یادېږي. فایتون یو مار دی، مګر دلته د پروګرام نوم دی فایتون. که چېرې تاسو غواړئ چې بهترین کمپیوټر کار شئ، ښه پروګرامونه جوړ کړئ، ګیمونه جوړ کړئ، ډېره سرمایه پیدا کړئ، نو فایتون هم باید زده وي، جاوا سکریپټ هم باید زده وي. د دوهم مشهور هغه دی د ژبې لیکلو سافټویر دی جاوا دی، سی ټګ دی او پسې سی دی، سی پلس پلس دی، ګو، آر، سویفټ او پی ایچ پي. دا ډېر مشهور دي. سافټویر زده کړه ډېر دي. که چېرې تاسو د دنیا ته ورننوځئ شاید په زرهاوو سافټویر ووینئ. هر سافټویر خپل ځای لري، هر سافټویر خپل کیفیت لري، مګر دی هغه ډېر مشهور دی چې تاسو که چېرې دا زده وي تاسو په کړلی شئ په ګوګل او مایکروسافټ او فیسبوک د دنیا په دغو ټاپ غټو کمپنیو کې کار وکړئ او د کال 1 لک 2 لکه ډالر معاش واخلئ. نو دا هم په یاد وي چې دغه ټاپ 10 د کمپیوټر ژبې دي په 2020 کال کې. د هر کال تغییر خوري نظر د خلکو چې سروې شوي دي او په کوم ځای کې. نو په یاد مو وي پایتون، جاوا سکریپټ، جاوا، سی، سی پلس پلس، ګو، آر، سویفټ او پی ایچ پي. د دونه که یوه ژبه مو هم زده وي د تاسو خولۍ په غوړیو کې ده. میلې به وکړئ.